د پخوانیو افغان پوځیانو په اړه تازه او مهم خبر راغی. له ګاونډیو هیوادونو د تیر نظام د افغان پوځیانو د جبري ایستلو بهیر اندېښنې رامنځته کړي. السلام علیکم، ستړي مه شئ. د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په مو کړئ تازه خو مهم خبر ته. د افغانستان د تیر جمهوري نظام پوځیانو د ملاتړ کمیټې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو په تیره بیا د مخکینیو پوځیانو د جبري ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده. د مخکینیو افغان پوځیانو د ملاتړ کمیټه وایي که افغان پوځیان له پاکستان او ایران وایستل شي، ژوند به یې له خطر سره مخ شي. دغه کمیټه چې د افغانستان د تیر نظام له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه جوړه ده، د یکشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ادعا کړې چې له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي یو شمېر پوځیان د طالبانو لخوا نیول شوي او ان وژل شوي او یا هم نامعلومو ځایونو ته وړل شوي دي. خو طالبانو دغه ادعاوې رد کړي دي او ویلي دي چې دوی ته عفوه شوي او کولی شي په افغانستان کې په ازادانه او امنیتي فضا کې ژوند وکړي.